د مار په خوب کې د لیدلو 14 تعبیرونه. په خوب کې د مارانو لیدل په مختلفو فرهنګونو کې مختلفې معناګانې لري. د خوبونو د تعبیر تحلیل کوونکی او لیکوال لوري کوین لونبرګ وایي په خوب کې د مار لیدل معمولا په ژوند کې د منافق او زهري شخص معنا ورکوي. ځینې وختونو او حالاتو کې د روغتیا او خوالي معنا هم ورکوي. لونبرګ وایي هر کله چې مو مار په خوب ولید صرف نظر ورڅخه مه کوئ. په دې لیکنه کې مو په خوب کې د مار د لیدلو 14 تعبیرونو خبرو. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې د ګونګړي نشان ووهئ. لومړی، د ډارونکي خوب لیدل عموما ښه تعبیر لري. تاسو په ناخوادګاه شکل خبروي چې یو مضر شخص مو ژوند ته ګډ شوی او خپل مضریت یې کړی او خوب ورته متوجه کوي. دویم، که مو خوب خوښ شو، که مو مار په خوب ولید خو خطرناک نه و یعنی ویرولی نه، دا معنا چې خطرناک شخص مو لا په ژوند کې موخې ته نه دی رسیدلی چې وضعیت مو خراب کړي، او یا دا معنا چې د مضر شخص مضریت ځای ته نه دی رسیدلی. دریم، که مو بې خطره مار په خوب ولید. بې خطره مار په خوب لیدل دا معنا چې په ژوند کې مو یو شخص و چې مخکې ترې په ویره کې واست، خو اوس فکر کوئ چې تاسو ته تاوان نشي رسولی. څلورم، که مو څو ماران په خوب ولیدل. که مو څو ماران په خوب کې ولیدل دا معنا لري چې مضر کس له څو خواو تاسو ته تاوان رسولی شي. د څو مارانو په خوب لیدل کېدای شي د څو روغتیایي مشکلاتو معنا هم ورکړي. پنځم، که مو خوب ولید چې مار مو په کور کې وي. دا خوب دا معنا لري چې مضر شخص یا ستاسې دشمن ستاسو په کور کې یا ستاسو شخصي مسایلو کې هم تاسو ته تاوان رسولی شي. شپږم، که مو خوب کې ولیدل چې مار وچیچلی. که مو خوب ولید چې مار په نیش ووهلی دا معنا ورکوي چې یو مشکل دی د حل کېدو په حال کې ده او یا مو کوم عاطفي زخم د رغېدو په حال کې ده. اووم، که ستاسو کوم خپل مار وچیچه. که په خوب کې مار ستاسو له کورنۍ کوم څوک وچیچه دا معنا لري چې هغه شخص د کوم احساسي یا روغتیایي مشکل سره مخ دی او یا کېدای شي هغه کس تاسو یاست چې هغه کس ازاروئ. اتم، که مار ستاسو دشمن وچیچه. په دې خوب کې کېدای شي مار تاسو یاست، یعنی دا تاسو یاست چې کوښښ کوئ په خبرو او د نظر په ورکولو خپل دښمن ازار کړئ. نهم، که مار ستاسو په بدن حرکت وکړ. که په خوب کې مار ستاسو پښه یا په سینه حرکت وکړي او یا ستاسو د بدن کومې برخې ته اشاره وکړي دا معنا ورکوي چې د بدن هغه برخه مو رغولو ته اړتیا لري. د بدن د رنځورۍ برخې په مشکل کېدای شي خبر نه یاست، خو کېدای شي د بدن هغه ځای مو خپل عادي حالات ونه لري. لسم، که مو مار د خوب په خونه کې و. کوم ځای کې چې مار په خوب وینئ د هغه ځای سره چې ته احساس کوي یعنی مار وجود لري اړیکه لري. د مثال په ډول که ته خپله بستره کې مار په خوب وویني دا معنا ورکوي د هغه چا سره چې ډیر صمیمي یاست اشاره ورته کوي. 11، که مو د کار په ځای کې مار په خوب ولید. که مو د کار په ځای کې مار په خوب ولید احتمالا دا معنا ورکوي چا سره چې کار کوي ورباندې بې اعتباره شوي یاست. کېدای شي دا معنا هم ورکړي چې د کار هغه ځای ستاسو لپاره مناسب نه دی. 12، سپین مار. که مو سپین مار په خوب ولید د نوي شروع معنا لري. که مو سپین مار په خوب ولید او د ډار او هیجان احساس مو درلود دا معنا ورکوي چې احتمالاً په ژوند کې مو جدي تغییرات شروع کیږي. 14، د تور مار په خوب لیدل. معمولاً په خوب کې د تور مار لیدل د نابلده کس معنا لري. پام مو وي چې په خوب کې تور مار په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود او چیرته و. که تور مار تاسو په خوب کې ونه ویروي نو ډیر احتیاط کوئ ځکه چې کېدای شي کوم خطر تاسو ته په کمین کې وي. 14، د سور مار په خوب لیدل. د سور مار په خوب لیدل ښیي ستاسو ژوند ته یو نامناسب شخص راغلی چې ستاسو روح ورڅخه ناارامه ده او تاسو ته اشاره درکوي چې ځان ترې ګوښه کړئ. 15، د زرغون مار په خوب لیدل. د زرغون مار لیدل د حسود کس معنا ورکوي چې ستا شاوخوا کې وجود لري. 16، زیړ رنګه مار په خوب لیدل.
زیړ مار په خوب کې ستاسو د ډار په معنا ده. در په یاد یې کړئ چې د هغه په مقابل کې مو عکس العمل څه و، آیا ترې وتښتېدئ او که مبارزه ورسره وکړه.